اسماعیل میاخیل او امرالله سالي داسې څه وویل چې په اورېدلو به یې حیران شئ. ملا عمر اسامه لپاره څه وکړل ترڅو د پاکستان نوم نشي اخیستلی؟ حقیقت یې په همدې ویډیو کې وګورئ، خو نظر مو بیا په اخره کې کومنټ کې شریک کړئ. اسماعیل میاخیل لیکي د ملا عمر د تلین په مراسمو کې دوه خبرې جالبې وي. یو دا چې ملا عمر اسامه د اسلام په خاطر تسلیم نه کړ، او دوهم دا چې د خوست او کونړ بریدونو ته غبرګون نه ښودل د ملي مصلحت په خاطر وو. فکر مو دی چې اجیر طالب د پاکستان نوم هم نشي اخیستلی. په خبرو کې هر یو وایي ګاونډي هیواد رژیم او یا وایي له بلې غاړې. دا د دوی ایمان دی. پاتې شوه د ملي مصلحت خبره. د ملي مصلحت په خاطر مو ولې سوله ونه کړه؟ ولې تر ننه هره ورځ پخواني عسکر او پولیس وژنئ؟ ولې دې د ملي مصلحت لپاره اوربند ونه کړ؟ ولې دې د ملي مصلحت لپاره یو ځل د افغان حکومت سره خبرې ونه کړي؟ ځکه بادار دې اجازه نه درکوله. په وروستیو کې به دې په افتخار نارې وهلې چې په 18 میاشتو کې مو یو بهرنی یا امریکایي نه دی وژل شوی، خو افغان وژنه دې ولې د ملي مصلحت لپاره ونه دروله؟ ولې د ملي بیرغ لپاره مصلحت نه کوئ؟ ولې د ملي بیرغ مصلحت لپاره تلپاتې سوله نه کوئ؟ ومنه چې افغانستان مو په لوی لاس پاکستان ته تسلیم کړی. د افغانستان او افغانانو د باداریو پرته بل هیڅ برنامه نه لري. پاتې شوه د اسامه خبره. د اسامه په خاطر مو افغانستان او افغانان د مرګ خولې ته ورکړل او امریکا ته مو د برید پلمه په خپله لاس ورکړه. بیا هم د پاکستاني بادار دی تا او افغانستان په امریکا خرڅ کړي، او دا یې چې بیا په څه ډول تسلیم کړلی ټولو ته معلومه ده. د ولس مو افغانستان، افغان او اسلام نه زړه تور کړی دی بیخي نو. بلاخوا امرالله سالي وایي فکر مو دی چې اجیر طالب د پاکستان نوم نشي اخیستلی. هغه ورځ د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا عمر د مړینې نه هم تلین طالبانو ولمانځه. په دې کې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب خبرې وکړي او د پاکستان د وروستیو بریدونو په هکله چې په کونړ او خوست ولایتونو کې وکړل، سلګونه ملکي وګړي مړه او ټپیان کړل. وویل چې موږ د ملي مصلحت په خاطر غلی شو او بل ځل به ځواب ورکړو. په همدې خاطر د پرځول شوي جمهوریت لومړي مرستیال امرالله سالي د ملي راډیو ټلویزیون د پخواني مشر اسماعیل میاخیل همدغه لیکنه چې لږ مخکې مې در سره شریکه کړې او ورته لیکلي دي چې اجیر طالب ته مو فکر دی چې د پاکستان نوم نشي اخیستلی. له تاسو هم مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. تاسو د اسماعیل میاخیل او د امرالله سالي د دغه خبرو په اړه خپل نظر په کومنټ کې ولیکئ. تاسو تشویش مه کوئ، موږ ستاسو ټولو نظرونه لوستي دي او لولو یې. ویډیوګانې مو لایک کوئ، تر اخره ګورئ، پخوانۍ ویډیوګانې مو هم وګورئ او راتلونکو لپاره مو چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا چې زه راځم تاسو ته نوی خبر راوړم. تاسو ته ښه وخت. الله مو مل شه. د خدای په امان.